ما ته په مانځه کې تشه ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو مالک په درس کې ناست یم د احادیثو درس یې کوو د حدیثو د درس په منځ کې د امام مالک رنگ متغیر شو رنگ بدل شو وروستو دې ما تپوس وکړو د درس نه وروستو چې صیب ستا په رنګ کې فرق راغی رنګ دې زیل شو ویلې انه لدغني 16 لدغتنا من اقربو ویل ما د حدیثو درس کوو یو لړم ما له 14 ټکونه راکړل 14 دی لړم مو چې چلم 14 زله رنگ می متغیر شو رنگ می سخت شو درد را لراک 14 پیری وچی چلما ما لحیا راتللا صبرتو عن الاحادیثی چې د پیغمبر د حدیث په منځ کې زه پاتېږم او زه یم چې زه لړم مو چې چلما ما ته په مانځه کې تشه ګراوه او ټلیفون راغی ورېږه او صبر وکړه او ولاړ په مانځه باندې یو عشق د پیغمبر سره مینه د نبی سره مینه د دین سره او د احادیث سره دغه خلکو چې 14 پیری لړم چې د پیغمبر د حدیث نه پاتېږي ویل حیا راځي حیا د پیغمبر نه